ملګرو په یو کلیک سره هر ډول کارټون جوړ کړئ، که هغه د ماشومانو یا د موټو پټلو وي. ملګرو که چیرې نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې ما په یو کلیک سره څومره کارټون جوړ کړو د موټو پټلو، نو تاسو به هم ډېر زیات حیرانه شئ. ملګرو لومړی تاسو دغه د موټو پټلو کارټون راسره وګورئ او بیا د دغه جوړولو مکمله طریقه درښایم. سلام ملګرو، که تاسو زما د کارټوني سفرونو مینوال یاست نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. ملګرو وګورئ، مونږ یو عجیبه پخوانی نقشه پیدا کړای چې دا مونږ یوې پټې خزانې ته رسوي. نقشه ژوندۍ شوه. وګورئ، طلایي غشي موږ د ځنګله لوري ته بیایي. راځه ژر ولاړ شو، ښایي خزانه همدلته پټه وي. صبر وکړه، دا کم عجیب غږ و. داسې ښکاري چې دلته څوک یا څه پټ دي. راځه ورو ورو ورنږدې شو او وګورو چې راز څه دی. ارې دا خو یو جادویي ګیدړ دی او په خوله کې طلایي کیلي ده. زر یې تعقیب کړئ، ښایي همدا د خزانې راز وي. دروازه خلاصه شوه. داسې ښکاري چې د خزانې اصلي راز زمونږ په تمه دی. راځئ دننه ولاړ شو. مونږ خزانه پیدا کړه، خو تر ټولو ستره خزانه زړورتیا، دوستی او هیڅ کله نه تسلیمېدل دي. ملګرو تاسو دغه د موټو پټلو کارټون راسره وکتو، تقریبا دغه کارټون 1 منټ و. ملګرو تاسو له دغه نه هم غټ کارټونان جوړولی شئ، که هغه د ماشومانو یا د موټو پټلو وي او یا هم داسې نور کارټونان وي، او بیا یې ټیک ټاک، فیسبوک او یوټیوب ته اپلوډ کولی شئ او ښه زبردست ارنینګ ترې کولی شئ. ملګرو که چیرې تاسو دغه کارټونان په ټیک ټاک، فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، نو دغه میلیون کې او په بیلیون کې ویوز اخلي او ښه زبردست ارنینګ ترې کوي. نو ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه شان کارټونان جوړ کړئ، نو ویډیو به نه سکیپ کوئ، تر پایه به ګورئ چې په هر لفظ باندې ښه پوه شئ. ملګرو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ستاسو څخه یوه کوچنۍ غونډه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې مو زما یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ، او که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یو لایک ورکړئ. نو ملګرو زه راغلم د موبایل سکرین ته چې هر څه سټیپ بای سټیپ په موبایل کې در وښیم. نو ملګرو تاسو به تر ټولو نه مخکې چات جي پي ټي ته راشئ. کله چې چات جي پي ټي ته راغلی، نو دلته مې یو ماسټر پرامپټ درته جوړ کړی دی چې دغه پرامپټ به د ویډیو په پای کې درته میلاو شي. نو ملګرو داسې پرامپټ مې درته جوړ کړی دی چې تر نن ترې خبرې به داسې پرامپټ چا نه وي جوړ کړی. نو ملګرو ویډیو مه سکیپ کوئ چې هر څه سټیپ بای سټیپ زده کړئ. نو ملګرو دغه پروم زه ورته پیسټ کوم. کله چې دغه پروم ورته پیسټ کړو، نو تاسو به راشئ د پروم سر ته. نو دلته ما یو خالي ځای درته پرېښولی دی. دلته چې تاسو د چا کارټون جوړول غواړئ، نو دلته به د هغه کارټون نوم ورته ولیکئ، وروسته به په د ایرو باندې کلیک وکړئ. ملګرو دلته زه د موټو پټلو کارټون جوړوم. دلته زه د موټو پټلو کارټون نوم ورته لیکم، نو وروسته په د ایرو باندې کلیک کوم. نو ملګرو دغه د ماته د موټو پټلو لومړی دغه د کیسه ولیکله او بیا لاندې ماته ټول د ویډیو پرومونه او ایمیج پرومونه راکړه. دغه د ملګرو ماته دغه په اتو برخو ویشل شوی ده، د ایمیج پروم او د ویډیو پروم ټول یې ماته راکړه. ملګرو زه اوس راځم د لومړی سین ایمیج پروم کپي کوم. نو ملګرو ما د لومړی سین د ایمیج پروم کپي کړلو. نو اوس زه راځم ګوګل جیمینای اپلیکیشن ته. ملګرو که چیرې ستاسو موبایل کې ګوګل جیمینای اپلیکیشن کار نه کوي، نو ما په دغه ویډیو کې سټیپ بای سټیپ هر څه ښودل دي. ملګرو که چیرې تاسو په موبایل کې ګوګل جیمینای اپلیکیشن کار نه کوي، نو دغه ویډیو لازمي وګورئ او د ځان لپاره په ګوګل جیمینای اپلیکیشن باندې انلیمیټډ تصویران جوړ کړئ. نو ملګرو زه ګوګل جیمینای اپلیکیشن راخلاصوم. نو ملګرو ما ګوګل جیمینای اپلیکیشن راخلاص کړ. نو دلته زه د هغه پروم ورته پیسټ کوم. نو ملګرو ما پروم ورته پیسټ کړو. وروسته په دغه اپشن باندې کلیک کوئ. دلته جنریټ ایمیج ورته انتخابوم چې زموږ تصویر ښایسته راشي. وروسته په د ایرو باندې کلیک کوم. نو ملګرو دلته زموږ تصویر جوړیږي. نو دلته به لږ صبر ورته وکړو. نو ملګرو دغه د زموږ تصویر جوړ شو. نو تاسو یې راسره وګورئ څومره ښکلی تصویر یې راته جوړ کړو. نو ملګرو دلته به تاسو په د سیو باندې کلیک وکړئ. نو دغه تصویر زموږ سره ډاونلوډ شو. نو ملګرو زه اوس ځم د لومړی سین د ویډیو پروم کپي کوم. نو ملګرو ما د لومړی سین د ویډیو پروم هم کپي کړو. نو دغه باندې به زه ویډیو چېرته جوړوم. نو ملګرو ما په دغه ویډیو کې په ای آی باندې د ویډیو جوړولو مکمله طریقه وښودل ده، سټیپ بای سټیپ. نو تاسو هم دغه ویډیو وګورئ چې په ای آی باندې انلیمیټډ ویډیو جوړې کړئ. ملګرو زه اوس بیا راځم یوټیوب ته. نو کله چې یوټیوب ته راغلم، دلته په د جمع لمبه باندې کلیک وکړم او دلته به په دغه اپشن باندې کلیک وکړم. نو موږ ته به دغه شان صفحه راخلاص شي. نو دلته به د کریټ ویډیو باندې کلیک وکړم او دلته به په د جمع لمبه باندې کلیک وکړم او هغه د لومړی سین تصویر به راواخلم او دلته به پروم ورته پیسټ کړم. نو زه به دلته په د ایرو غشي باندې کلیک وکړم. نو ملګرو زموږ ویډیو دلته جوړیږي. نو دلته به لږ صبر ورته وکړو. نو ملګرو موږ ته یې ویډیو جوړه کړه. نو تاسو یې راسره ګورئ څومره خوندوره ویډیو راته جوړه کړه. نو ملګرو که چېرې تاسو دغه ویډیو ډاونلوډ کول غواړئ، نو دلته به تاسو په د ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. نو دغه ویډیو به ستاسو کلیلارت ته ډاونلوډ شي. زه اوس بیا راځم چات جي پي ټي ته او د دوهم سین د ایمیج پروم کپي کوم.
ملګرو ما د دوهم سین د ایمیج پروم هم کپي کړلو. نو زه اوس بیا راځم ګوګل جیمینای ته. دلته د دوهم سین د ایمیج پروم ورته پیسټ کوم او بیا په دغه آپشن باندې کلیک کوم او دلته جنریټ ایمیج ورته انتخابوم چې زموږ تصویر په ایچ ډي کوالټۍ کې راشي او وروسته په د ایرو باندې کلیک کوم. نو ملګرو دلته زموږ تصویر جوړوي. نو لږ صبر به ورته وکړو. نو ملګرو موږ ته تصویر جوړ کړو. نو تاسو راسره وګورئ دغه تصویر به هم ډاونلوډ کړو او بیا راځم چاټ جي پي ټي ته او د دوهم سین د ویډیو پروم هم کپي کوم. نو ملګرو ما د دوهم سین د ویډیو پروم هم کپي کړو. نو زه اوس بیا راځم یوټیوب ته او دلته به بیا په د جمع نامه باندې کلیک وکړم او هغه د دوهم سین ایمیج به راواخلم او بیا به دلته پروم ورته پیسټ کړم او وروسته به په د ایرو باندې کلیک وکړم. نو ملګرو زموږ ویډیو جوړیږي. نو دلته بیا لږ صبر ورته وکړو. ملګرو زموږ د دوهم سین ویډیو هم چمتو شوله. نو دغه به هم موږ ډاونلوډ کړو. نو زه بیا راځم چاټ جي پي ټي ته د دریم سین د ایمیج پروم کپي کوم. نو ملګرو ما د دریم سین د ایمیج پروم کپي کړلو. نو زه اوس بیا راځم ګوګل جیمینای ته. نو زه راغلم د ګوګل جیمینای ته دغه پروم ما ورته پیسټ کړله او وروسته به په دغه آپشن باندې کلیک وکړم او دلته به جنریټ ایمیج ورته انتخاب کړم او وروسته به په د ایرو باندې کلیک وکړم. نو ملګرو زموږ تصویر جوړیږي. نو دلته به لږ صبر ورته کوو. نو ملګرو زموږ د دریم سین ایمیج هم چمتو شولو. نو دغه به هم موږ ډاونلوډ کړو او زه بیا راځم چاټ جي پي ټي ته د دریم سین د ویډیو پروم هم کپي کوم. نو ما د دریم سین د ویډیو پروم هم کپي کړلو. نو زه بیا راځم یوټیوب ته او دلته بیا په د جمع نامه باندې کلیک کوم. دلته د دریم سین د ایمیج رااخلم او دلته به پروم ورته پیسټ کړم او وروسته به په د ایرو باندې کلیک وکړم. نو ملګرو زموږ ویډیو بیا چمتو کیږي. نو دلته به لږ صبر ورته وکړو. نو ملګرو زموږ د دریم سین ویډیو هم چمتو شوله او دغه به هم موږ ډاونلوډ کړو. ملګرو ما ته چاټ جي پي ټي د موټو پټلو کارټون ته اته سینه راکړی دی. په هر سین کې د ایمیج پروم دی او د ویډیو پروم دی. نو ملګرو که چیرې تاسو زه دغه ټول کارټون جوړوم نو زیات وخت نیسي. نو نن سبا نور وخت له چا سره نشته چې دغه ویډیوګانې مکملې وګوري. نو په دې خاطر زه تاسو ته ټول کارټون نشم جوړولی. نو انشاءالله تاسو به دغه د ایمیج جوړولو او د ویډیو جوړولو طریقه یې زده کړې وي. ملګرو که چیرې تاسو په یوټیوب کې د اے آی ویډیوز نشئ جوړولی نو ما ته په دغه ویډیو باندې خپلې کمنټ وکړئ چې په راتلونکي ویډیو کې نوی اے آی فري ټولز درته راوړم چې تاسو پکې انلیمیټډ د اے آی ویډیوګانې جوړولی شئ. ملګرو ما د موټو پټلو کارټون 3 ویډیوګانې جوړې کړلې. نو دغه به زه اوس ایډیټ کوم. نو دغه مکملې طریقه درښایم د ایډیټ هم. نو در پایه راسره پاتې شئ. ملګرو تاسو به په لومړني قدم کې لاړ شئ ګوګل ته. چې کله ګوګل ته لاړ شئ نو دلته به ولیکئ چې موټو پټلو کارټون لوګو. نو ملګرو دلته ما ته د موټو پټلو زیاتې لوګو مخې ته راغلی. نو که چیرې دلته تاسو بل کارټون جوړوئ نو دلته به ګوګل ته راشئ د هغه کارټون نوم به ورته ولیکئ او تاسو ته به زیاتې لوګو راشي. نو دلته زه ګورم چې زما کوم یوه لوګو خوښ شوه نو هغه زه ډاونلوډ کوم. نو ملګرو ما دغه لوګو خوښ شوه نو دغه لوګو زه اوس راډاونلوډ کوم. نو تاسو به په تصویر باندې ګوته ونیسئ او دلته به تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو دغه لوګو به تاسو ته راډاونلوډ شي او بیا به تاسو راشئ انسټوټ اپلیکیشن ته. ملګرو انسټوټ اپلیکیشن به هر څوک پیژنئ او هر چا سره به وي. ملګرو که چا سره نه وي نو تاسو هم په پلی سټور نه یا اپ سټور نه دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړو نو دغه اپلیکیشن به تاسو راخلاص کړئ او دلته به د ویډیو باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته په د نیو باندې کلیک وکړئ. نو دلته زه په لومړني قدم کې د لومړی سین ویډیو رااخلم او بیا د دوهم سین او بیا د دریم سین او وروسته به په د ټیک مارک باندې کلیک وکړم. نو ملګرو ماته دغه شان صفحه راخلاص شوه. نو دلته به تاسو د لومړی سین ویډیو باندې کلیک وکړئ او دلته به راشئ په دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ او دغه سپیډ به 90 ته ورسوئ او بیا به د دوهم سین ویډیو باندې کلیک وکړئ او دغه سپیډ به هم 90 ته ورسوئ او بیا به د دریم سین ویډیو باندې کلیک وکړئ دا به هم 90 سپیډ ته ورسوئ او بیا به ملګرو دلته راشئ دغه دوه ویډیوګانو موږ سره وصل کړي دي. دغه منځ کې دغه آپشن ښکاري په دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته به دغه ورته انتخاب کړئ وروسته به د ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې موږ دوه ویډیوګانې سره یو ځای کړو نو ملګرو د دوه ویډیوګانو په منځ کې دغه شان آپشن وي نو دغه باندې به تاسو کلیک کوئ دلته به دغه ورته انتخاب کوئ او بیا زموږ ویډیوګانې ښایسته او ښکلې راځي او بیا چاته پته نه لګي چې دغه دوه ویډیوګانې سره یو ځای کړي دي او بیا به تاسو لږ مخته بیا راشئ او بیا به دغه ځای کې په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ او دلته بیا دا ورته انتخاب کړئ وروسته به پر د ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته راشئ په د ټي باندې به کلیک وکړئ او دلته به په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ او دلته به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دلته ما هغه لوګو ډاونلوډ کړې ده نو هغه به دلته راواخلم
او دلته بیا یو خط ترې تاو کړئ چې کوم خط تاسو ترې تاو کوئ. نو زه راځم دغه خط ترې تاو کوم او دلته بیا تاسو رنګ ورته انتخابولی شئ. نو زه راځم دغه رنګ ورته انتخابوم او وروسته په د ټیک مال باندې کلیک کوم. نو ملګرو دغه لوګو زه په دغه ځای کې ورته لګوم چې زموږ ویډیو ښایسته ښکاري. لږ یې ورته غټومه. نو دغه په دغه ځای کې صحیح ده. نو وروسته یې ټیک مال کومه او دلته بیا تاسو په د لوګو باندې کلیک وکړئ. دلته په د لوګو په سر باندې کلیک وکړئ. دلته په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ چې لوګو سر ته ورسیږي چې ټوله ویډیو کې دغه لوګو ښکاري او وروسته به دغه ویډیو سیو کړئ. نو ملګرو تاسو دغه ویډیو یو ځل راسره وګورئ. وګوره څومره غټه رنګینه غباره. مهرباني وکړ زموږ مرسته وکړ. اندېښنه مه کوه موږ در سره یو. مهرباني وکړ زموږ مرسته وکړئ. اندېښنه مه کو موږ در سره یو. ملګرو اوس به له زیاتو ملګرو سره دا پوښتنه پیدا شي چې کله ما د لومړی سیم ویډیو په یوټیوب کې جوړول د موټو پټ نو ماته د ډاونلوډ آپشن دلته ښکاره کېدو او کله چې ما د دوهم او دریم سیم ویډیوګانو پرې جوړول نو ماته د ډاونلوډ آپشن دلته ښکاره کېد. دا والی نو ملګرو د دغې پوښتنې په ځواب کې زه درته وایم کله چې ما د سکرین ریکارډینګ سټارټ کول نو په هغه وخت کې ما یوټیوب هم اپډیټ پروسیسینګ سټارټ کړل او زما یوټیوب اپډیټ کېدلو. نو کله چې ما د لومړی سیم ویډیو پرې جوړول نو ماته د ډاونلوډ آپشن دلته ښکاره کېدو او کله چې ما د دوهم او دریم سیم ویډیوګانو پرې جوړول نو ماته د ډاونلوډ آپشن دلته ښکاره کېدو. نو دا ځکه چې زما سره په لومړی سیم ویډیو کې یوټیوب نو اپډیټ شوی او ماته ډاونلوډ آپشن دلته ښکاره کېدو او کله چې زما یوټیوب اپډیټ شو نو دوهم سیم او دریم سیم ویډیوګانو کې ډاونلوډ آپشن دلته ښکاره کېدو. نو اوس که چا په خپلو موبایلونو کې یوټیوب اپډیټ کړی نو هغه ته به دلته دا ډاونلوډ آپشن ښکاري او که چا نه یې اپډیټ کړی نو هغه ته به دلته ډاونلوډ آپشن ښکاري. نو تاسو له دغه ځایونو څخه خپله ویډیو ډاونلوډ کولی شئ خپلې ګیلرۍ ته. نو ملګرو تاسو هم په دغه طریقه باندې هر ډول کارټون جوړولی شئ. ملګرو که چېرې تاسو په یوټیوب کې د AI ویډیوز نه شئ جوړولی یا هم ستاسو په موبایل کې ګوګل جیمینای اپلیکیشن کار نه کوي چې د خپل ځان لپاره انلیمیټډ تصویران پرې جوړ کړئ. ملګرو د دغه دوه ویډیوګانو لینکونه ما د ویډیو په ډسکرپشن کې درته اچولي نو تاسو له هغې لارې کولی شئ چې دغه دوه ویډیوګانې وګورئ او دغه طریقې زده کړئ او د خپل ځان لپاره انلیمیټډ تصویران او انلیمیټډ د AI ویډیوز جوړې کړئ. ملګرو که چېرې تاسو په یوټیوب کې د AI ویډیوز نه شئ جوړولی نو ماته په دغه ویډیو باندې خپلې کمنټ وکړئ چې په راتلونکي ویډیو کې نوی AI پرې ټولز درته راوړم چې تاسو پکې انلیمیټډ ویډیوګانې جوړې کړئ د خپل ځان لپاره. ملګرو زه ستاسو د کمنټ په انتظار یم نو خپلې کمنټ وکړئ. ملګرو که چېرې ویډیو مو خوښ شوي نو حتما یو لایک ورکړئ او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دغه شان ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ. ملګرو تر بل ویډیو پورې په لوی الله سپارم چې هر چېرې یاست ښاد آباد او بریالي اوسئ.